نو چې یو سړی کې دنیا هم نه او دین هم پکې نه، د دې داسې مثال دی. د اخون بابا دیره ته مونږ طالبانو یو مړی سره راغلی، چې مړی سره راغلی نو مړی سره ډېر لوی آرامي و، خراب سړی و. نو هغه مونږ ور سره دیره ته رالو، جنازه مو کړه او دیخوا ګوري دیخوا کاڼه را پرېوت چپر نه را ټول ملک به پرېوځي. دیخوا ګوره د مړي جنازه مو کړه، خښ شو چې را روان شو، هغه سقاط مات پکې نو چاله طالبانو لانم ور نه کړه. چې ور نه کړه یو طالب ماته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی؟ ما څنګه چل دی؟ بس روان یو 15,000 کنځلې دې مړی ته ویلې سړی هم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې هم پکې نه وي، نو الله دې د دې مړی والاو کې ویل نور مړیو دیکھو وګورئ. نو چې کوم منبر کې د اوبو د رقم نه لګي، د چواري د رقم پکې نه لګي، د یو غریب د مړي د کپن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه، دا منبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه. تاسو ټول مروت په دې نیت ور کړی دی چې کدا سړی منبر شو نو ګوندې زه به خشم ور کړم دی کنه. بالکل یو ټکی پکې بل کوي چې جی سو کو د پاټای سوال دی سو پاټای الکه دا پاټای څه مذهب دی دین دی؟ چا چې پارٹی پرې خوا کافر کیږي دا لوی عالم دی او دارا سره بل ناس دی. وای مولانا صاحب که یو سړی د امام صاحب په مذهبي او هغه د امام صاحب مذهب پریږدي او شافعي مذهب تلار شي کافر کیږي؟ که د شافعي په مذهبي او مالک مذهب تلار شي کافر کیږي؟ که د امام حنبل په مذهبي او د امام مالک مذهب تلار شي کافر کیږي؟ سلور مذهب دي، یو مذهب نه چې بل مذهب تلار شي کافر کیږي نه. نو که یو پاټای نه بل پاټای تلار شي چا کافر کړي بیړه دې غر کړ په خبره نه پوي. پاټای او چاټای ته به نه ګوري، سړی ته به ګوري. سړی ته ما د خپلو ملګرو ته ویلي دي چې واورئ که دې قوم سرم د تیر شوي منبرانو په شان غلطې وعدې وکړې نو په قیامت کې تاسو پوهېږه او خدای پوهېږه. دا مولانا صاحب ناست دی د دې علاقې دا د ده سره ده حلقه نمبر 2 کې، دا هم د یو لوی مسلم لیگ په مقابله کې ولاړ. بس خدای دې خیر راکړي. تاسو خیال راغی دې ته مې ویلي چې په دې نیت کا ووټ را کوئ چې په اسمبلی کې مې یو حق خبره وکړه نو ثواب به خدای تا ته درکوي. یو حق مولانا سنجان صاحب نه ستاسو څه توقع ده چې قومي اسمبلی کې به څه کوي دی؟ څه به وایي؟ ټیک شو جي دنه څه توقع ده؟ بل تاسو دا وایي مولا خرشو مولا خرشو مولا خرشو مولا خرش الکه کوم مولا خرش پرون زمونږ د قومي اسمبلی 12 ممبرانو 12 صد بنو صد ډیرو یو د مردانو واته د کوټیو. ټیک شو په یو مولا ګوته کېدی، په یو مولا چې د 2 کروڑ روپو پیشکش ورته شوه او یو مولا غستی زبګیره کله کم او پخره بسو. شرمېدل ستاسو د منبرانو خو منډۍ لګېدلې وه. د آی جی آی د منبرانو منډۍ لګېدلې وه که نه؟ د پیپل پارټۍ د منبرانو منډۍ لګېدلې وه که نه؟ دلته انټرکان کې څه پټ کړي اوسې سوات ته بوتلی که دا حکومت
زمون زور راغی نو د سوات افسرانو لبستاسو مخ کې قرآن ورکوم چې دوی ته هم سپلای د څه شي کوله د منبرانو ته هم سپلای د څه شي کوله او پټ غوندې د انټرکان مالکانو نه او منیجرانو نه تپوسو کوي چې په انټرکان کې کم منبران پټ کړي دي ته به سپلای د څه شي کوله او 100 کروڑ روپے په دوی باندې خرچ راغلی زمونږ مليان لوی کمیسونه وګدي ګيري د اسلام آباد په سړکو ګرځیدا چا جرأت نشو کوله چې نږدې ولا ورشي والکا مولا چې خرچي خو یې ملوي یا لس زر 2000 جیره بس مکوي خبره ده کنه یا بینک بیلنس وی یا چرتا 100,000 روپے ماوار کوي وی خاص خو دې ته وای کنه نو مونږه په دې راته خرڅ وې چې استاد مړي خاص ومبای می وینځلا او 15 روپے درا لرا کې نو ته مولا خرڅ ا ګنده زله خو تعالی سنوړو خنزیره ما باندې دې پاکه کړ نو مولا په دې خرڅ تاسو په ټول پاکستان کې اخر شوه مولا اوخای چې کم د مفتی محمود سوري لاندیو او کم د فلرامان سوري لاندې دي ها چې مفتی نه رستو د فلرامان نه څوک تختیدلی دي ا یقیني خرڅ شي ته خبره پوهیږي اخر هغه دلته عبدالباقی مولا وزیر اوقاف ساغه خسیان کړیو چا پلاړو په پاسه خان بادر مولا راغه ساغه خسیان مونږ نه یو خرڅ بجلیګر مولا متعلق بتداوي چې دا خرڅ مولانا سنجان چې د بوجای ور سره نو د سار نه تر ماخامه پورې په شاه فیصل کې 15,000 روپے میاش باندې درسونه نه کوله خپل تبدم یو ډیفنس کالونی یا یونیورسيټي کې او بنگله جوړ کړو پکې بناست دا مولانا وګوره 2,000 روپے د تنخواه ده نه بینر شته او نه پوسټر شته د سوال په بوجران روانه کړي دیکھو وګوره دا پتا سو باندې اتمام حجت کیږي ځان پوي کوي اتمام حجت کیږي چې په قیامت کې دا نه وایي چې په ملک اسلامی نظام راوستو د پاره مونږ ته چاویلی نو چې ووټ راکا مولانا ته پاسه تاسو ستو وقودا چې د په بل قانون پويږي سیوا د قران نه یا سیوا د حدیث نه ها جی نو دا پتا سو اتمام حجت کیږي چې سبا د خدای مخ کې باناو نه کې چې مال د اسلام د پاره چا ووټ نه غوښته دا ډېر بے اعتبار قوم ما ته چاوي ته الیکشن ته نه ولاړ الیکشن ته نه ولاړ ډېر زور دنیا لګولیو مال کبه درې دنه د سړی زوی بنه اوس هم پوهیږي کنه په خبره یو وجه څه ده مال وجه نن ندرینیم سوا کال مخ کې رحمان بابا ویل چې قهر سوی دل بری و دل جوئی کا قهر سوی دل بری و دل جوئی کا در رحمان پتر کو حس اعتبار نش معشوقی ہمیشہ بے اعتبار ہے نو کزے ډیره دل بری او دل جویو کما خو زما په دې معشوقه اعتبار نشته نو مال زما په دې قوم اعتماد نشته او نه مې په اعتبار شته عزیزانو کم قوم چې پښنو چایو خرسي کم قوم چې په تورو چایو خرسي پرون یو سړی راغی د علاقه کې یو منبر ولاړ دی ایوب شاه نوم دی چا کومه حلقې نه دی خدای خبر یک نه مبارک ناتره ما ته وی چې د ایوب شاه ته چای کوي نو ما غالک راوغختو چې هلکه کور دی وران شه چای ولته خو غریب کنا
ویل 2000 روپۍ را لېږلي چې چای وکړه. اندازه وکړئ تاسو. یعنی یو هلک دی چې هغه د یو نیک او د ولي زوی دی، هغه به هغه له چای کوي ځکه چې 2000 روپۍ را لېږلي. نو زمونږ د قوم د بچو ایمان په 2000 روپۍ هم خرڅېږي. ٹھیک شو. دا مخامخ د پیپل جنډې چې لګېدلي، دا جمپړې، دا مخامخ بینر چې لګېدلی دی د اعظم افریدي، دنه تپوسو کوي چې تا 6 میاشتې ایڈوائزر وې، سیوا دا دیرو د دیوالونو نه تا چرته چا غریب لانه ورکړې ده. نو د مړو نه د دیوالونه تاول د مړي تختی څه. اے د عقل سترګو باندې ړوند قومه، اے بدبخت او ظالم قومه، تاسو د دې جنای پلار پسند کم سنو د دې جنای پلار تاسو پروټي کپڑے مکان دو ککړی وای کنا، ها د روټي کپڑے مکان درته ویلي. بیا دې جنای تاسو په 88 کې په ہمارا عزم غربت کا خاتمہ په دې دوکه کړی کنا، دکه چې دې سره خو بل منشور نشته، دې سره خو بل پروګرام نشته، خو څوک را پاسي زبجی کمیونزم نظام راولم، زب سوشلیست نظام راولم. الکه سوشلیست څه ته وایي؟ خدای مرکه چې د شپه ورځ چې په چابلو کې ټیپر ګرځوي او په چابلو کې چې د بینډای ګرځوي، په خبره پوهېږئ که نه؟ خدایم خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه؟ یو سړی تا ته راغی او تا ته ووایي چې زما وروڼو دی خو وګورئ، زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ، تاسو ته خپل حق نه دی میلاو او زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو مې د پښتنو حق نی اغست. داسې وایي که نه؟ پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور الارمانی لا پښتون هغه ورځ مې یو ته وایي مال خدای دې هغه وکړي چې ستا د دین دنیا پکې خیر. نو ما ته وایي چې دې دین دنیا پرېږده، اول د دې پښتنو دا حق را ګټل پکار. غوږ کېدی مال د پښتون حق جناب محمد رسول الله ګټلی و. پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري. کان آدم یتکلم ب7,000 لغه، آدم علیہ السلام په 9,000 لغت باندې به خبرې کولې. پښتو هم پاغې کې یو لغت دی. زما په دې خبره پوهېږئ؟ پښتو لفظ را ټینګول د لکۍ نه. اول خو تاسو په ایمان ووایئ، واورئ دا وړاندې رستو ټول د الیکشن غم به دغه جاړي، په بندرم الیکشن نه لګوم، دا وړاندې رستو ټول واورئ. کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او د هغه ښځه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي، دام پښتون دی. دیکھو وګوره کم سړی چې پښتو وایي او د هغه ښځه او لوڼه ځوانې د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي،
دم پښتون دی پښتون خو تاسو چې خزم سپینه بورکې په سره او په کور کې ناشتي دي یا پچای جوړي یا پکی جوړي یا مزدوری کوي او روټای پیدا کوي پښتانه خو مونږ دي دا پښتانه لینا تاسو له چا سنو د کړی او ذکر عالم نو زب تاسو نه ټیپر جوړ کم او کټه پر نه نو مولا خو بدر نه جوړه اے شرمېدلو په دې سلويخ کاله کې تاسو نه شرمېدل سلويخ کاله چې دې قوم پر رنگ دوکا کړی خلیل مومن زمونږ خلیل او مومن دا دو قوم آباد دي خلیل او مومن ورته وي خلیل مومن درې کسه کامیاب کړ خان بادر خان د تنگی نه راوستو په حلقه نمبر 2 باندې کامیاب کړو او د ټول پاکستان مذهبي امور وزیر دې بے نظیر ولګول نو چې بے نظیر ته پته ولګیدا چې دا خو غلو د کعبه ټول قرانونه خرڅ کړل غلو خطه کنه خطه بالکل اجیان خرڅ کړ کنه اعظم افریده د باړې نراوستو د ما مخامخ لیدل هم نه دي دا څه نه دی لیدل دا د باړې نراوستو خلیل او پاس کړو سردار علی راوستو د پبونا او مومند پاس کړو نو خلیل مومند بیا راغی هسپتال د څه دی ای پسې ځای کړ زړک شه زه اعظم افریدی پسې ځه په بالا ماڼۍ کې 2 میاشتې وبنوي سرکو کې دومره سوړې وې دی غلام علي تماوي نو دل اره راولې ګلا فری میکس پکې سوړې راته ټاپې کړې 2 میاشتې په بالا ماڼۍ کې وبنوي او د بالا ماڼۍ خلکو په ویاڼو کې وبډا کولې د بجلیګر مولا غوندې سړی په جمعات کې 2 کاله وبنوي د کمیټې ټینکر براتلو د جمعې په ورځ او 10 د پاره به پکې وبا چول او ایوب شاه صاحب په پتلو راتلو په ویاڼۍ خپل ووټران به لیده چې په ویاڼۍ کې وبدا کوي نو عزیزانو د تیر شو منبرانو نه خو د وبو تمام نه و